یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقمل د خوست له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د زړه سکون او د زړه ژوندون په څه سره دی؟ او بل دا چې د دعا د قبلېدلو شرایط راته راوښیي. توبه ویستل، تقوا اختیارول، الله یادول د فرد او ټولنې په ژوند کې د هر راز نعمتونو او پراخیو سبب دی. همدارنګه توبه ویستل، تقوا اختیارول، ګناهونه پرېښودل، د الله یادول دا د زړه د سکون او د زړه د ژوندون لوی لامل او لوی سبب دی. حسن بصري رحمه الله ته یو کس راغی، د وچکالي نه شکایت وکړ. نو حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل استغفار وایه، د الله نه بخښنه غواړه، تقوا اختیار کړه. یو بل کس ورته راغی، د فقیري او د نسل د کموالي فریاد یې وکړ. حسن بصري رحمه الله هغه ته هم وفرمیل چې استغفار وایه، د الله نه بخښنه غواړه، الله یادوه، تقوا اختیار کړه. دریم سړی ورته راغی، هغه ورته ویلي ای صاحبه باغونه مې تږي او بې اوبو دي، اوبه نشته. نو حسن بصري رحمه الله هغه ته هم وفرمیل چې استغفار وایه، الله یادوه، د الله نه بخښنه غواړه، تقوا اختیار کړه. نو د مجلس له حاضرینو نه یو کس حسن بصري رحمه الله ته وفرمیل ای صاحبه تا ته څو کسان راغلل او بېلابېلې اړتیاوې یې یادې کړې، مګر ټولو ته دې د استغفار ویلو حکم وکړ. نو حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل ما له ځان نه دي ویلي، ما له ځانه جواب نه دی ورکړی، بلکې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې مې هغوی ته ځواب ورکړی دی. الله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نو که غواړې چې زړه دې ژوندی شي، که غواړې زړه ته د سکون او اطمینان ورسیږي، تقوا اختیار کړه، ګناه پرېږده، الله یادوه او د الله رب العزت نه بخښنه غواړه. او د پوښتنې د دویم جز په جواب کې دې باید ووایم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء. رسول الله فرمایي د الله په نزد د دعا څخه بل ستر عزتمن شی نشته. هر نیکي په خپل ځای ډیر اهمیت لري او هر نیک کار او ښه عمل د الله په دربار کې مقبول دی او الله تعالی به د هغه بدله ورکوي. خو تر ټولو عزتمند او د احترام وړ عمل یوازې دعا ده. د دعا معنا د آواز کول، په عاجزي سره غوښتل، مدد او مرسته طلب کول، د مصیبت د لرې کولو او حاجت پوره کولو په خاطر التجا کول، د مرض، فقر او تکلیف څخه د خلاصي د حاصلولو لپاره درخواست او غوښتنه کول. دعا د الله هله قبلوي چې ګېډه دې د حرامو نه پاکوي، ژوند دې د الله د حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق تیریږي. یو مسلمان چې کله دعا غواړي، یا به الله رب العزت دعا په دنیا کې قبلوي او یا به د دعا په وسیله د آفتونو او د مصیبتونو نه ساتي،
او یا به د ده دا دعا په آخرت کې د ده لپاره ذخیره ګرځي. د حشر په ورځ به الله رب العزت خپل یو مسلمان بنده را وغواړي، ورته به ووایي چې دا دعا دې ما په دنیا کې قبوله کړه، د دې دعا په وسیله مې د آفتونو او د مصیبتونو نه بچ کړي او دا دعا مې ستا لپاره د آخرت ذخیره وګرځوله. نو هغه مسلمان بنده به ورته ووایي او دا هیله به وکړي چې ای کاش زما یوه دعا په دنیا کې نه وای قبوله شوې او دا ټولې د آخرت لپاره ذخیره ګرځېدلې وای. چې زړه دې د حرامو نه پاک وي، ګېډه دې د حرامو نه پاکه وي، ژوند دې د قرآن او د سنت په رڼا کې تېرېږي، مه مایوسه کېږه. یا به دې الله دعا په دنیا کې قبوله کړي، یا به دې د دعا په وسیله د آفتونو او د مصیبتونو نه وژغوري، او یا به ستا دعا ستا لپاره د آخرت ذخیره